ډاکټر ملا عبدالواسع د پرمختګ ویب سایټ د افغانستان د رسنیو معلوماتي لارښود او د ارک پاڼې د سلمې ګڼې د پرانیستې په مراسمو کې ویل اسلامي امارت د معلوماتو مدیریت عامه پوهاوی او له خلکو سره پر وخت د معلوماتو شریکولو ته ځانګړی ارزښت ورکوي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال جوزجان ولایت د سفر په ترڅ کې د امنیتي ارګانونو او ملکی ادارو له یو شمېر مسؤلینو، دیني علماو، قومي مشرانو او ځوانانو سره په لیدنه کې ویل د اسلامي امارت مسؤلین کوښښ کوي چې په ټولو برخو کې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. ډاکټر ملا عبدالواسع د ګرځندوی شرکتونو د سرتاسري اتحادیې له مسؤلینو او غړو سره په لیدنه کې ویل د سرتاسري امنیت ټینګښت او د نورو هیوادونو په پرتله د ګرځندوی ارزانه خدمات د دې لامل شوي چې هیواد ته د راتلونکو ګرځندویانو شمیر زیات شي. مولوی عبدالسلام حنفي فاریاب ولایت د سفر په ترڅ کې له سیمه ییزو چارواکو، علماو او مخورو سره په لیدنه کې د امنیت ټینګښت او د خلکو هوساینه د اسلامي امارت لومړیتوبونه وبلل او ویل خلکو ته خدمت د اسلامي امارت مسؤلیت دی. مولوی عبدالسلام حنفي په جوزجان پوهنتون کې د علماو، متنفذینو او د یاد پوهنتون د استادانو او مسؤلینو لخوا په جوړه شوې غونډه کې د جوزجان پوهنتون د مسؤلینو او استادانو د کړنو او فعالیتونو قدرداني وکړه. مولوی عبدالسلام حنفي سرپل پوهنتون څخه د لیدنې پر مهال ویل اسلامي امارت هڅه کوي مجرب استادانو او محصلینو ته غوره امکانات برابر کړي څو هغوی وکولی شي په غوره ډول زده کړې وکړي او تخصص حاصل کړي. اداري مرستیال بلخ ولایت د سفر په جریان کې د قوشتېپې کانال غوندې لوی پروژې د افغانستان د پرمختګ، اقتصادي ودې او پر ځان بسیاینې لپاره مهمې وبللې او زیاته یې کړه اسلامي امارت ژمن ده چې په ټول افغانستان کې لوی ملي پروژې په جدي توګه تطبیق کړي.